طالبانو هرات کې تر کهسان او پښتون زرغون ولسوالۍ وروسته شينډنډ ولسوالۍ هم ونیوله. طالبانو هرات ولایت کې تر کهسان او پښتون زرغون ولسوالۍ وروسته د شينډنډ ستراتیژیکه ولسوالۍ هم نیولې ده. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د هرات ولایت د شينډنډ ولسوالۍ مرکز ښاروالي د پولادک په نوم د دولتي ځواکونو مرکز او د ولسوالۍ بازار د طالب ځواکونو لاس ته لوېدلی دی. د طالب بیان په خبره شينډنډ ولسوالۍ کې په پراخه کچه وسلې، مهمات او ګڼ شمېر نظامي وسایط هم د طالبانو لاس ته ورغلي دي. باید وویل شي چې شينډنډ د هرات یو له ستراتیژیکو ولسوالیو څخه ګڼل کېږي. افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو درېیمه ستره اډه هم په شينډنډ ولسوالۍ کې وه. د شينډنډ په نیولو سره طالبانو د دغه ولایت د 9 ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړ.